پښتون ستا پورې پښتو لعنت شه. تازه کلام دی وایي تا دې جومات کې په جړه وبخي، تا دې جومات کې په جړه وبخي او ما دې د پیغلو په مسکا وبخي او زما په خیال د باچا خان په وجه کیدی شي ټوله پښتونخوا وبخي. وایي تا دې جومات کې په جړه وبخي، ما دې د پیغلو په مسکا وبخي، زما په خیال د باچا خان په وجه کیدی شي ټوله پښتونخوا وبخي. او دا موږ د څه دپاره عشق کړی دی؟ دومره اوزګار نه ده چې تا وبخي. او هغې زموږ د زړونو خیال ساتلی، هغې زموږ د زړونو خیال ساتلی. کترینا کیف خو دې الله وبخي. او ډومبی خو ځیم اسویلي مه کوه، ډومبی خو ځیم اسویلي مه کوه، رستو شمړه تا به بیا وبخي. او تا د تسبیح جنت ته بوزي شیخه، ما دې د شونډو په دعا وبخي. ظالمه یاره تا بخي او که نه ستا ننګي دې خامخا وبخي. شیخه پیرۍ کې بنګړي مه ماتوه، شیخه پیرۍ کې بنګړي مه ماتوه، هسې نه اوس دې په رښتیا وبخي. او داسې قانون د پاکستان خو نه دی چې ما به نیسي غل ته غلا وبخي. منظره نن د مازدیګر په مونځ کې ټول دعا وکړئ چې ملا وبخي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. لیکن نن د مسلمان ضمیر بڼ دی، نن په دې خلکو څوک لعنت لیږل واره نشته دی، نن د دې مخه نیونکی څوک نشته دی. سوشل میډیا په شرمونو باندې وشرموله. زموږ د حکومت وخت هم دا مطالبه ده. الله به ستاسو نه تپوس کوي، پکار ده چې دا شاعران گرفتار کوي، دیو له سنګینه سزا ورکوي، په عام چوک کې ځوړند کوي. دیو زما د الله او زما د رسول او زما د قرآن بېعزتي کړې ده. او دا خلک دا موالین دا به لګې قلارې په خپل فیسبوک کې به دیو د ویډیوګانې شیر کوي، د دې ویډیوګانې مې ځان سره محفوظ ساتي. دا موالیانو ته زه حیران یم، دا مواليتوب به ستاسو نه وځي؟ د دې بې غیرته د دې کنجرانو خنزیرانو چې دوی په حورو پسې خبرې کوي، په جنت پسې خبرې کوي. تاسو په خپله ویوئ غیرت په کله راپورته کېږي چې یو سړی دومره پورې د جنت سپکاوالی کوي چې وایي دا جنت دی که دا چکله ده. وایي مړه له غیرت خو پکار دی که نه، دا غیرت چېرته لاړو؟ پکار دا وه چې دې سړي له سخته سزا ورکړلی شوي وې، ګرفتار کړی شوی دی. خو لیکن زه د دغه هلکانو نه ګیله کوم چې دوی د ویډیوګانې هغه شیر کوي او هغه ځان سره په یوټیوب کې د سیو کوي ځان سره، د فیسبوک نه سیو کوي، د یوټیوب نه سیو کوي ځان سره او بیا اوري. تاله شرم نه دی پکار؟ تاله حیا نه درځي چې ته د خپل الله د دین خلاف خبرې اورې او د هغې نه مزه اخلې؟ شاعران چې کوم دي هغې چې کم ګن کې مبتلا دي، ټیک ده زه ټول شاعران نه یادوم، اسلامي شاعران ډېر ښه خلک دي، هغې جوابونه کوي الحمدلله. خو دا بعضې شاعران په کار دا وه چې یو کس نه یو کس چې مسلمان ځان ته و چې په کار و چې د دې شاعر نه ویډیو شیر کولی، نه یې دته څه لایک کولی، نه یې پې څه کمنټ کولی، په کار چې بلکل یې هغه ډیلیټ کولی، اډوله سریبونه دغه پیج نه وتلی، دغه پیج یې جوین کولی سریبونه نه. دا پیغام موږ چا ته ورسوو؟ دا پیغام به څوک واوري زمونږه؟